خوږو دوستانو سلامونه. تاسو پوهیږئ چې ولې د هالیووډ د فلمونو مشهور او نامتو لوبغاړي لا تر اوسه ډېرې ځوانې او ښایسته پاتې دي. که څه هم د زیاترو سنونه او عمرونه یې له 50 نیولې آن له 60 څخه هم زیات دي، خو بیا هم ډېرې ځوانې او ښکلې معلومیږي. د دوی د ښایسته او ځوان پاتې کېدو علتونه څه دي؟ که غواړئ پوه شئ نو له موږ سره پاتې شئ او د لا نورو معلوماتي موضوعګانو لپاره موږ سبسکرایب کړئ. سندي ګرافورډسن 52 کلنه ده. کله چې له دې څخه پوښتنه وشوه چې ستا د ځوانۍ او ښایسته پاتې کېدو راز څه دی، هغې وویل بل راز نشته، زموږ ښکلا او ځواني زموږ د ژوند په ډول پورې تړلې ده. څومره خورو، څومره ویده کېږو، څومره اوبه څښو او څومره ورزش کوو. زه په اونۍ کې څو ځله ورزش کوم، پلي ګرځم، بایسکل ځغلوم، سالم خواړه خورم. زه هر څه خورم، خو کوښښ کوم چې په 100 کې 80 خپله ورځ ښه تېره کړم، یعنې سم ژوند وکړم. الی مک فرسنګسن 54 کلنه ده. دغه سوپر موډله او فلمي لوبغاړې وایي د ځوان پاتې کېدو دپاره فقط د اکسفولیټ له کریم څخه کار واخلئ. دغه کریم مو همیشه د مخ پوټکی تازه او ځوان ساتي. زما د مخ د ځلېدو علت همدغه کریم دی. هلن میرنسن 73 کلنه. هلن میرنسن وایي زه کوښښ کوم چې هر وخت په وخت ویده شم. خوب زموږ په ښکلا او ځوان پاتې کېدو کې ډېر مهم رول لري. هر څومره مو چې عمر زیاتیږي هغومره زیات خوب ته اړتیا پیدا کوو. مریل استریپ 69 کلنه. دغه میرمنه په دې عقیدې ده چې زموږ ښکلا زموږ دننه پورې تړلې ده. مانا دا چې کوم شیان چې خورو هغه زموږ په ځوانۍ او ښکلا باندې اثر کوي. دغه میرمنه ارګانیک خواړه خوري چې له بدن څخه یې زهري مواد له منځه یوسي. هغه وایي چې ارګانیک او سالم خواړه ډیر مهم رول لري. جین فوندا 70 کلنه. جین فوندا 70 کلنه. جین فوندا وایي زما د ځوان پاتې کېدو علت دا دی چې زه هره ورځ ورزش کوم. ورزش تاسو نه پرېږدي چې له وخته مخکې زاړه شئ. جولیا رابرټسن ډیر تازه او شادابه پوټکی لري. دا وایي زه همیشه د ورځې 2 ځله، یو ځل سهار او یو ځل هم د شپې لخوا مخ د مخ مینځلو په صابون باندې مینځم او ډیر کم هغه هم د ضرورت په وخت کې ځان سینګاروم او له آرایشي سامانونو څخه زیاته استفاده نه کوم. ډیمی مورسن 55 کلنه. دغه میرمنې په خپلې یوې مرکې کې ویلي وو چې زه همیشه د مخ له لمدونکي کریم څخه کار اخلم. کوښښ وکړئ چې د مخ پوټکی مو وچ نه وي، تازه یې ساتئ. جولیانا مورسن 58 کلنه. د دغې 58 کلنې میرمنې مخ همیشه تازه او ځوان ښکاري. دا وایي زه چې له کوره وځم نو د لمر ضد کریم په مخ وښم. څو د لمر کریم مې نه وي وښلی له کوره نه وځم. کوښښ کوم چې له لمره ځان وساتم. کله چې پلي ګرځم نو سیورو ته ځم چې په مخ مې مخامخ لمر ونه لګیږي. اما تامپسن 59 کلنه. دا ښځه وایي زه همیشه پلي ګرځم. همدا پلي ګرځېدل دي چې ځوانه پاتې یم. ګلدي هانسن 73 کلنه. دا وایي زه همیشه میډیټیشن کوم. میډیټیشن نه یوازې د بنیادم په ذهن او فکر مثبت تاثیر کوي
بلکې جسم ته هم ډیره ګټه رسوي. ایلن ډیجنرسن: آیا باور مو کیږي چې دغه ښځه 61 کلنه وي؟ دا ښځه چې ایلن ډیجنرسن نومیږي وایي زه یوازې سابه خورم، کله مې هم غوښه نه ده خوړلې، او بل ورزش کوم او زیاتې هغه میوې خورم چې انټي اکسیدان لري. تاسو هم دغه کارونه وکړئ چې تل د ایلن ډیجنرسن په شانې ځوان او تازه پاتې شئ.